د سوات خوځخیل د چالیار دا واقعیا چې کوم په مدرسه کې راغلی دا او پر طالب علم باندې دا کم تشدد شوی دی یاد ساتي غوړي د دې سو کم دفاع نشي کولی که یو سړی وي چې زه به د دفاع وکم د دې دفاع د سره کې دی نشي دا څومره ظلم چې د کاری صاحب کړی دی او بیا کاغه سره په دې کې څوک شامل دا انتهایی د دنیا دا غټو ظلمونو نه یو ظلم دی ځکه یو ماشوم دی د قرآن پاک د حفظ دپاره راغلی دی د قرآن پاک د زده کړې دپاره راغلی دی نو دا دومره وال خو سړی په هغه صورت کې کوي چې یو سړی چېرته په داسې جرم کې ګیر شي چې هغه چېرته یا په دهشتګردۍ کې ګیر شوي یا هغه چېرته په داسې جرم کې ګیر شوي چې هغه د هغې د بالکل هغه اقرار نه کوي نو دا دومره ظلم دونه غټ ظلم او بیا هغه کم طالب علمانو چې انټرویو ورکړی دا هغه چې ما اورېده بې اختیاره زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې ولې روانې شوې ځکه وایي چې هغه مړو او پروت او دوی وله بیا ملت یې ورکولې کله به دا یو استاد راته او کله به دا بل راته وایي چې دا دی هسې ایکټینګ کوي او دا د هسې ځان چې دی نو غلې کړی دی او بېهوشه کړی دی او دا ډېر داسې دی او هغه یو طالب علم چې دا خبره کوله چې وایي دغه خبرې زما په خوله باندې نه راځي هغه کمې کنځلې وایي لته به یې ورکوله وایي هغه مړو وی لته به ورکوله او ته به داسې کنځلې کولې وي داسې الفاظ به ورته استعمالول چې وي هغه زما په خوله نه راځي نو دا داسې په مدرسو کې څوک داسې کوي دا مدرسې د دې دپاره خو ني خو په دې کې یاد ساتئ ګورئ د دې په ضمن کې یو عالم یو مدرسې والا تاسو به ونه وینئ چې د دې چا دفاع کړي یا وایي چې یاره دا مدرسو د بدنامولو کوشش دی نه هیڅ څوک د دې دفاع نه کوي باقاعده دغه کم ملزمان چې دي چا چې دا ظلم کړی دی هغوی ته د باقاعده ښه سختترینه سزا ورکړي شي او باقاعده د هغوی خاندان والا ورثه چې څومره د هغوی خاندان والا دي هغه مور پلار دي یا څومره د هغوی رشته دار دي چې هغوی څه قسمه مطالبه کوي نو د عدالت په مخ کې د هغه شان ووایي او هغه شان سزا د دوی له ورکړي چې آینده څوک داسې کوي نه خو زموږ مسلمانانو د یو درخواست زه کومه چې د دې په ضمن کې ګوره یاد ساتئ دا په هر ځای کې دا معمولی یو دو واقعات داسې دا په هر ځای کې راځي د دې په ضمن کې به ګورئ تاسو نور علما کرام نور قاریان صاحبان نور د حفظ مدرسې دا به ګورئ بدناموي نه په دې کې دا کم څومره خلک داسې چې د هغه د دین نه نفرت دي د هغه د مدرسې نه نفرت دي د هغه د قرآن نه نفرت دي هغه معمولی یو اډوکې د میډیا ته راولي او بیا زموږ خلک ورسره هم یو ځای شي هغه په ټولو مدرسو پسې بیا خبرې کوي نو ټولې مدرسې په دې کې هم نه دي بدنامول پکار دلته کې په خپله زموږ خپله مدرسه ده په هغې کې یاد ساتئ ګورئ په دې څیزونو باندې مکمل د وفاق المدارس العربیه پاکستان سره چې څومره ملحق دي مدرسې په هغې ټولو کې په دې څیزونو باندې پابندي ده اوس ته ماشوم چې کوم دی هغه زیات د التنه باقاعده د هغې چې کومه رساله ماهانه جاري کیږي په هغې کې باقاعده هغې دا ترغیب ورکوي چې تاسو ماشومان چې دي دا په مینه محبت سره او په د قرآن چونکې ته د قرآن داسې یو کتاب دی عظیم الشان د هغې درس چې ورکوي هغه چې ماشوم ته ښیي ډېر په حوصله ډېر په طریقو ډېر په محبت به یې ورته ښیي هغه طالب علم سره به محبت ساتي مینه به ورسره کوي د هغې باوجود هم چې هغه بیا نشي یادولی نشي کولی بیا مور او پلار راغوښتل مور پلار ته ویل چې یاره دا ماشوم ستاسو چې دی ډېر زیات د ذهن کمزور دی نشي یادولی نو بس بیا په هغه باندې حفظ د سره په کار نه دی چې وشي پې او په هغه باندې دوه درې کاله اخوا به سړی سکول وي سکول چې وي بیا پې سړی علم وکړي علم ته داخل کړي نو ظلم پې نه دی پکار چې په وال او په ټکولو یادوي نو نه دی نه دا ښه ده چې هغه خپل مور او پلار ته حواله شي چې هغوی وله مخکې څه بندوبست کوي او مور او پلار له هم پکار دي چې په مدرسو کې ماشومان چې د هغې تپوس کوي ګوره یاد ساتئ زمونږ د دیوبند څونه غټه مدرسه ده د دې ړومبنۍ خښته چې ده که نه دا چا ایښې وه دا ګوره د حفظ یو استاد و او هغه ټایم کې دا علوم دیوبند چې کوم محتمم و هغه باقاعده دا اعلان کړو چې د دې د ړومبنۍ خښته دا به داسې څوک دي چې هغه په عملنامه کې زمونږ په نیز باندې صغیره ګناهونه هم ني نو داسې کسې کته نو د هغې د حفظ یو استاد و وایي هغه به هر وخت دا سترګې به یې ښکته نیولې وي او بره به یې چاته نه کتل حتی چې وایي هغه د خپلو رشته دارانو نومونه هم نه ورتل هر وخت به یا به د قرآن به وړونه اورو یا به ورته قرآن خو یا به هر وخت الله الله کول دومره الله سره تعلق و بلکل د هغه ټول عمر په قرآن ښودلو کې تېر شوی وایي کله ړومبنۍ چې کله محترم صاحب ته پته ولګېده چې دا داسې انسان دی ړومبنۍ خښته د قرآن په هغه استاد باندې ایښې وه او زمونږ
د دیوبند یو عالم تیر شوی دی مولانا بدر عالم صاحب هغه په جنت البقیع کې دفن دی. جنت البقیع کې چې زمونږ د مړي څومره دفن کیږي نو څه وخت پس بیا په هغه ځای کې نور مړي هغې دفن کوي نو هلته نور قبرونه بیا کني تیار قبرونه هلته پراته نو کله چې هغې هغه قبرونه کنستل نو مولانا بدر عالم صاحب رحمت الله علیه چې په کوم ځای کې دفن دی نو چې کله هغه ځای دغه کو نو چې ویې کتل وی چې یاره د یو قبر کې خو دا مړی مکمل صحیح سلامت پروت دی چې ویې کته نو چې دا سلامت دی نو بیا هغې سره هغه خپل کیمیکلز او هغه سپریګانې پې وکړې چې یاره بلې پیرې دا کولاو چې دی مکمل دا غوښه مخه هر څه ختم شوي او بیا تشه ډوکي بیا سړی یو سیټ ته کي او بل قبر پکې سړی وکني چې څه وخت پکې بیا تیر شو څه وخت پسې بیا هغه قبرونه کولاول چې ویې کتل نو مولانا بدر عالم صاحب رحمت الله علیه په خپل قبر کې اکه شان صحیح سلامت پروت و نو هغې بیا معلومات وکړو چې دا سړی څوک دی خبره ډېره خوره شوه هغه پته ولګېده چې دا خو دلته مولانا بدر عالم صاحب دفن شوی دی او دا دارالعلوم دیوبند فاضل دی او د وخت داسې یو عالم و چې ډېر زیات احتیاط به کو په هر څه کې او د الله نه ډېر زیات یریدونکی و کله چې هغه علماو ته پته ولګېده چې دا ځمکه دې ولې خورې کوي نه او دومره کیمیکل نه باوجود هم دې خورې کېږي نه د دې به شاته څه وجه وي که نه علما کرام چې کله راغله نو دلته کې تپوسونه وکړه چې یاره مولانا بدر عالم صاحب کور ته چې راغله بچي او کور والا په پرده کې راغوښتل چې مولانا صاحب اخو موږ ته پته ده چې د دیوبند څومره علما دي فضلا دي اخو د خپل وخت اولیاء کرامو هغې خو به ډېر کمه کوزه داسې کېده چې د سنت خلاف به یو کار کو یا به د هغې نه د ګناه کار داسې کېده ځکه چې د مشرانو د صحبت د وجې نه هغې ډېر زیات نیک عمل او اولیاء کرامو د خپل وخت اخو موږ ته پته ده خو نور خو هلته کې علما دفن شوي دي هغه خورې شوي دي خو د دې مولانا بدر عالم صاحب داسې یو عمل خامخا چې دی د هغې د وجې نه ولې نه خورې کېږي د دې عمل معلومول پکار دي نو کور والی مو ورته وي بچوی مو ورته وي چې یاره هغه خو داسې څه خاص عمل نه و اخره کې بیا چې وي هغې غالبا لاړل بیا یو پسې سوال جواب دوباره وکړو هغه کور والا چې یاره یو عمل د مولانا بدر عالم صاحب داسې و چې ما ته هغې تذکره کړې وه وایي ما ته یې وی چې ګوره د قرآن چې د علم څوک حاصلوي او د قرآن دا طالب علماني که هغه د ناظرې دی که هغه د قاعدې دی او که هغه حافظ قرآن دی هغه د الله دا کلام یادوي وایي ما ته به یې وی چې د دې ډېر زیات قدر کوئ انتهایي ګورې د ده به ډېر زیات قدر کوي چې کوم هلک قرآن یاد کړي یا قرآن یادوي یا قرآن وایي حتی چې ما ته یې وویې چې تر اوسه پورې د ما دا زندگی څومره تیره شوې ده چې ما ته پته لګېدلې ده چې دې طرف ته حافظ قرآن دی یا دې طرف ته د حفظ طلبا دي وایي ما هغه طرف ته چېرته خپې هم نه دي خورې کړی وی د هغه قرآن د هغه طالب علم د هغه عزت او د محبت د وجې نه الله هغه په قبر کې بیا خورې کونه او نن سبا چې وګورې نو دا څومره د قرآن د طالب علم دا کاریانې څومره په بېدردۍ سره وخي حتی چې د هغه دا غصه ولې نه سړېږي چې هغه غریب چې دی هم مړ شوی دی بیا هم وله لتې ورکوي دیکې ورکوي او یو خوا یولي بل خوا یولي د هغه مړی مه د دې دا غصې سړېږي ولې نه د دې ذهن ته دا ولې نه راځي چې یاره د قرآن یو طالب علم د قرآن زده کوي قرآن یادوي د سره به مینه محبت ساتي د هغه قرآن د وجې نه به ورسره ساتي دی ولې په دې خبره نه پوهېږي دا کم قسم خلق دی اخر دا به پوهېږي په کومه ژبه باندې چې دې ته مدرسو والا وایي دې ته د کتابونه چې دي دا ډک دي د قرآن او د حدیث نه ورته علماو ثابت کړي دي چې تاسو ګوره د قرآن طالب علم سره لږه غونتې نرمي کوئ داسې ورسره چلېږئ داسې ورسره چلېږئ ګوره په یو مولوي صاحب و د هغه زوی و نو ډېر زیات کن ذهن و قرآن به ورته نه یادېده ذهن یې ډېر زیات انتهایي کمزور و چې کله هغه په یو کراچۍ کې په یو مدرسه کې هغه خپل زوی داخل کړ نو قرآن ورته نه یادېده په لومبي کال چې کله د نصف السنه هغه امتحان راغی په هغې کې چې د بهر نه استادان راغلو امتحان یې واغسته د مولوي صاحب هغه زوی چې و هغه پکې پیل شو نو هغه استادان چې و کومه عمله چې وه د هغه نګرانان و د هغه مدرسې نو هغې ته یې وویل چې یاره دا هلک چې دی دا خو ډېر زیات کمزوری دی هغې وله ډېره توجه ورکړه بیا چې کال پس بیا امتحان و بیا راغله نو بیا د دقه حال و په هغې کې 2-3 کاله داسې تیر شو خو د ماشوم کې بالکل څه تبدیلی نه راتله نو اخره کې چې 3 کاله برابر شو نو د مدرسې د انتظامیې سوچ وکړو چې یاره دا خو زموږ د مدرسې بدنامي ده د بهر نه استادان راځي چې د دې طالب علم دونه وخو شو او تر اوسه پورې دی
په سبق کې روان نشو دته سبق نه یادېږي دا وجه څه ده نو پلار یې ورته راوغوښته مولوي صاحب ته یې ویل چې یاره دا خپل زوی چې دی دا چېرته بل ځای کې داخل کا او دلته دې سبق نشي ویلی هغه مولوي صاحب وایي صحیح ده ماشوم یې راوباسي وایي چې راوسته دې طرفونو ته د KPK که چاته یو ځای کې مدرسه وه وایي چا ورته ووایي چې یاره هلته کې ډېرو کن ذهنه طالب علمانو چې دی نو هغې حفظونه وکړه دا هلته کې داخل کا وایي چې کله هغه مدرسې معلومات یې وکړه چې بوی ته هغه ماشوم چې و هغه په 2.5 کاله کې قرآن داسې یاد کړه چې وایي سم کمپیوټر ته جوړ شو وایي کتاب ورته وي یو آیات به دې ورته ووایي چې دې پسې مخکې وایه نو مخکې به هم وي ورته وي دې پسې رستو ووایه رستو به هم وي چا په قرآن کې نشو غلطولی پلار چې دا ولیدل نو ډارې کې ماشوم ځان سره کو د کراچۍ هغه مدرسې ته لاړه ورته وایي چې دا هغه طالب علم و چې تاسو وایي دا کون ذهنه دی دته څه نه یادېږي تاسو اوس د ده نه امتحان واخلئ تپوس ترې وکړئ وایي هغې چې د کله امتحان اخیسته او تپوس یې ترې کو نو هغې په هغه امتحان کې هغه نور عملی نور راوغوښته امتحانات یې ترې اخیستل خو په هغې کې هغه چا غلط نه کړ او معمولي غلطي هم ترې په هغه قرآن کې ونه شوه نو بیا وایي هغې حیران شو وایي چې یاره د ده د استاد لیدل غواړي وایي چې خو په KPK کې دی وایي چې د هغه د څومره د جهاز خرچه ده هر څه مونږ برداشت کوو دا تاسو دلته راوغواړئ ده نه مونږ تپوس کوو چې دې څه طریقې سره دا حفظ پړاوئ وایي هغه استاد یې کراچۍ ته وغوښته وایي چې کله یې وغوښته استاد صاحب وایي چې ستا د حفظ پړاولو څه طریقه ده وایي زما هم دغه طریقه ده وړوله نوی سبق ورکم نوی سبق ورسره یاد کم سبقي سپاره ترې واورومه منزل یې ترېنه دومره اورومه چې څونه یې ویلي هغه ترې اوروم په ورځ کې چې څونه زمانه کېږي هغې سره محنت کوم نو وایي چې دا خو په هره مدرسه کې کېږي ستاسو داسې یو عمل وایي زه خو نور څه نه کوم بس دغه طریقه مې ده هغه استاد ورته وایي چې یو کار زه صرف کومه چې ماسخوتن دا ټول طالب علمان زه اوده کړمه نو زه مصله راواخلم جانماز هغه خور کړم او دس سره دا م وکړم یو 2 رکعته نفل وکړم او الله ته وجاړم چې یا الله دا تا ته د خپلو والدینو دا ما ته حواله کړي دي او دا زه تا ته حواله کوم ما په دروازې خپل کوشش وکړو محنت مې وکړو ښه پوره ما خپل وس وکړو نور دغه نه زما سیوا وس نشته اوس یا الله ته پوه شو دی پوه شو دی ته سبق یادول پوه شه وی الله ته به مې وجړل یو 2 رکعته نفل به مې وله وکړو سحر زما داسې یو طالب علم چېرته نه دی راغلی چې هغه ته به سحر سبق نو یاد منزل ورته کچه شوي یا ورته سبقي سپاره نه یاده خپل سبقونه ورته به ټول یادو ځکه چې ما به الله ته حواله کول او د الله نه به مې وله غوښتل نو که یو استاد چې د دیوالو په ځای چې یو طالب علم داسې راګیر کړي او مرګ لی وخي او هغه پکې بیا شهید شي او مړ شي نو د هغې په ځای چې دی یو 2 رکعته نفل وکړي یو 2 رکو تلاوت وکړي چې الله دا ماشوم دی کون ذهنه دی سبق ورته نه یادېږي الله ته دا ذهن کوله وکړي د چوټي وکړه یا الله د په زړه کې د قرآن محبت واچوي چې دی چوټي نه کوي نو که دا یو استاد شروع کړي نو الله به د دعا ولې نه قبلوي د خپل شاګرد دپاره لازما به یې قبلوي نو زه تاسو ته وایم دا سوات کې چالیار کې چې کومه مسله راغلې خوځخیله کې اوس هغه مدرسه چې ده نو 300 طلبا تقریبا په هغې کې وو هغې خپلو والدینو ته حواله کړه او مدرسه سیل شوه هغه علاقې والا وایي چې یاره دا مدرسه مونږ روانه وو او دا مونږ سوځو څوک سوی نو ګوره سوځول او روانول دا د دې ګورې علاج نه دی دا مدرسه چې ده دا ستاسو خلکو په پیسو باندې جوړه شوې ده دا تاسو خلکو هغه علاقې والا به محنت کړي د دې دپاره به څه ناڅه پیسې راټولې کړي یو څه بل څه نو دا مدرسه به جوړه شوي دا خو دا چا چې پکې ظلم کړی دا خو هغې د خپله جیبه خو نه ده جوړه کړی دا ستاسو د خلکو پیسې دي ګوره ډېره طریقه کار چې دی ښکلې مشران وفاق المدارس سره به یو ځای کې هغې سره وله الحاق وکړې د خپلې خوښې وله مشران علما کرام چې دی د هغې بندوبست وکړې چې ستاسو بچي پکې سبق وایي روانه که دا تاسو روانه کړئ نو مدرسې نورې لږې خو نه دي خو ستاسو د علاقې به نقصان وشي ستاسو هغه پیسې چې پکې د چا لګېدلي د هغې هغه اکاونټ به بند شي هغې پسې هغه کم اجر او ثوابونه چې روان وي به ختم شي نو مدرسه سیل کول او دا ختمول روانول سوځول دا ګوره د دې علاج نه دی د دې دغه علاج دی چې دا په خپله خوښه ښکلې بهترین علما کرامو ته چې د الله نه یریږي هغې ته یې حواله کړې چې هغې وله ښکلې استادان وګوري چې ستاسو دا بچي پکې د سبق نه محرومه نشي او دی پکې خپل سبقونه جاري وساتي